زه به په کومو سترګو هغه کلي ته واپس ځم د کوم کلي نه چې زه په تور تندي راوتې یم هغه کلي ته واپس برابر څنګه ورشم نه مېلمنې نه یو ځل د خپلې سینې د پاسه په خپله راتېر شوی یم بل ځل مې د خپلو باغو په وځه بابا بېشکه چې تاسو یو ځل د ازغو په څوکو تېر شوي یئ ستاسو د احساس او د ذهني زخمونه لا تازه دي خو دا ازغي او زخمونه تاسو له نورو درکړي دي په دې نور قصوروار دي ایا ستاسو حق نه جوړېږي چې ستاسو په لارو کې ګلونه وغوړول شي ستاسو په زخمونو باندې پهې ولګولی شي خو زه نه وینم مېرمنې نشته څوک چې حق ته حق وایي او باطل ته باطل شته دی بابا خو تاسو ما سره یو واده وکئ او وایه ورته که نه مېلمانه به درنه کومه داسې د پانسۍ واده اخلي د خولې کول د ماشومانو کورکۍ لري زیبانو چې جوړ به یې کړي بیا به یې په خپل ځان کوي زه اوس ما یو ټینډک خوړلی دی هغه ټینډک تاسو په تیاره کې خوړلی دی او اوس د تیارې او د رڼا فرق شوی دی تاسو په غلطو لارو باندې نورو خلکو اړولي یئ په دې کې نور خلک قصوروار دي بخښنه کول خو د الله لوی صفت دی او بیا دغه بخښنه چې د الله یو بنده وکړي نو الله ډېر خوشحاله شي الله دې ما ته معافي وکړي زه خپله ګناهګار او لیلا لیلا نه ده قصورواره موږ قصوروار یو نو بس بیا یو بېګناه ته سزا هم نه ده پکار تاسو او لیلا به موږ کلي ته بوځو رښتیا لري څنګه په کوم دستور د اسلام او د پښتو په دستور زما لور بیا هغه کلي ته بوتل غواړي زما د کور او پردو سرونه خیرن شوي پلونه په خپل کلي کې زما ښځې ته بیا په سره بدي به نه ښکاري بابا ستاسو د کور د پړونو نه اوس هم ستاسو په کور خوشبختي چې د لیلا پړونو اوس هم باد نه دی والی هغه د شیرینۍ ترې په کور کې په دې انتظار ناسته ده چې د خپل مور ښکار لور واوري رښتیا لري